پروفیسور درویش درانی د پښتو په اوسنو ادبیاتو کې د لوی نوم څښتن دی. د نظمونه او غزلونه لیکي او په ناورین پسې ناورینې د هغو منظومو کیسو کتاب دی چې په اول ځل په 2015 کال کې په 240 مخونو کې چاپ شوی دی. د دې ونې په بحث کې د کابل پوهنتون د ادب پوهنځي استاد او د ادبي موضوعاتو لیکوال اجمل ښکلی د درویش درانی په همدې مهم کتاب باندې خبرې را سره کوي. ښاغلی ښکلی وایي درویش مخکې نور اثار هم چاپ شوي دي، د دې نه مخکې هغه ځینې داسې دي چې په هغې کې غزلونه او نظمونه ګډوډ دي. په ناورین پسې ناورین یې په کوټه کې صحاف نشراتي موسسې چاپ کړی دی او دغه کتاب یوازې نظمونو ته ځانګړی شوی دی. په دغه نظمونو کې داستانونه دي. اصلا دغه داستانونه بیله بیله موضوع لري، خو په کلي توګه څنګه چې له نوم نه څرګنده ده په ناورین پسې ناورین، نو دا ټولې کیسې زیاتره په ناورینونو باندې او په جګړو باندې او د جګړو په پایلو باندې په دغه باندې سرخي. او په ناورین پسې ناورین دغه شان د نظمونه دي چې اصلا تقریبا آزاد نظمونه ورته ویلی شو، خو عموما یې د څپو شمېر 12 دی او دغه شانتي په دغه شکل باندې لیکل شوی دي. مصره چې قافیه سره هم قافیه نه دی، یو نیمه بیت داسې د هر داستان په اخره کې د زیاترو په داستانونو په اخره کې یو بیت داسې راشي چې هغه مسرع وي. ښاغلی اجمل ښکلی په ناورین پسې ناورین کتاب ګمان کوم 10 داستانونه وو پکې او هر داستان 100 مصري وو، 100 جملې وو، داسې به ووایو. ما یو وخت له ښاغلي درویش درانی دا پوښتنه مې ځینې کړې وه چې دا ولې هر داستان ته په 100 مصرو کې ځای کړی دی؟ ممکن ځینې داستانونه ډېر څه وغواړي، ځینې ممکن بیا 100 جملې ورته کمې، ځینو ته ممکن زیاتې. البته د جواب را سره شته، اوس به واورو. د دې اردو یو شاعر دی آصف فروخي، ډېر ښه کیسه لیکونکی دی. نو هغه چې ما دا خبره کړې وه هغه راته وویل چې دا خو ډېر مشکل کار دی چې ته به 100 کیسې لیکې او 100 مصرې به لیکې او هغه به دغسې یو خاص معنوي ربط مو ولري. نو دغه مشکل کار ته چې سړی مخامخ شي نو بیا به اوس ته دا ګورې چې دا خبره خو ته مخته کړې شوه، اوس دا تر کومه ځایه ته پاللی سې. اوس نو په دې کې دا کمې کیسې راغلي دي او زما خو داسې چې لیکلي دي ما داسې نه د محسوسه کړی چې ما څه شی پاتې شو یا څه شی چې زه پکې شاملول غواړم هغه پکې نه ځایېږي یا څه شی داسې دی چې هلته کیسه پوره ده زه خامخا پکې شامل کړم. یعنې ما ته داسې نه ده ښکاره شوې، زیات و کم څه نه ما ته پکې نه ښکاري. ما چې څومره زما په ذهن کې د دې کیسې تصویر وو زما په خیال هغه دې کاغذ ته راغلی دی. البته دا نو اوس زما خبره خو نو سند نه ده، دا چې کوم لوستونکي دي هغه څه محسوسوي نو هغه بیا اوس لوستونکو موږ خو سره خو بیا دا مسله ده چې موږ داسې نقادان هم نه لرو او بیا دا دوستان هم چې دي هغه خبره سپینه یو بل ته نه کوو چې خفه به شي، حالانکې که خبره ته ودته وکړي که هغه خفه هم شي خو د ده په ګټه وي. اوس په دې کې چې څه کمی بیشي شته که نه، دا نو بیا چې زما دغه دوستان ملګري نقادان زه په دې پوه کړی یم، په دې پوه کې چې په دې کې دا شته نو دا نو ستاسو باندې دا دغه ده چې زه تر کومه حده به دې کې کامیاب یم. ښاغلی ښکلی د درویش صاحب خپله تبصره خو دې واورېده، ته څه تبصره کوې؟ درویش صاحب په غزلونو کې خاص عادت ته وفاداره دی، هغه 5 بیته غزلې وایي. په دې باره کې ته څه وایې د داستانونو په حصه کې؟ داستانونو اصلا درویش صاحب سره خو دا خبره ده، هغوی دلته د دې کتاب په مسریزه کې هم ویلي دي چې زه غواړم دا داستانونه 100 ته ورسوم، په دې توګه به 100 په 100 کې چې ضرب شي نو 10,000 دغه به شي مصري به شي، دا ټول داستان لکه یوه منظومه به شي. د هغوی سره زه فکر کوم دا دغه دی، خو دا یو منظومه خو نه، خو دا ورسره و چې یعنې لکه یو څوک چې له اندسي شکلونو خوند اخلي، هغه یو ښکلا خو لري یو منظم شکلونه، دی ګمان کوم دغسې په دغسې یو خوند پسې هم ګرځي، په دغسې یو ښکلا پسې هم ګرځي. خو زه نه پوهېږم آیا داستانونه واقعا د اجازه چاته ورکوي؟ تا خو د دوی داستانونه لوستي دي، آیا داسې داستانونه دي پکې پیدا کړل چې په زوره یې غځولي وو یا داسې داستانونه دي پیدا کړل پکې ولیدل چې فکر کوي چې اسې دغه د 100 مصرو په خاطر خامخا را لنډ کړي وو؟ دغسې غواړم په دې باره کې څه وایې؟ درویش صاحب دا داسې ده
لکه سړی چې انسان له جامو سره جوړوي که نه، او دا زه فکر کوم یو څه ستونزې راولاړوي. ځینې داستانونه په دې کې شته دی داسې چې هغه ځینې نورې جملو ته اړتیا وه او هغه درویش صاحب دې کاره دغه کړې ده، ځکه چې اصلا دا داستانونه په یو کیسه باندې په یو تاریخي پیښه باندې ولاړ دي. بیا ځینې داسې دي، ځینې داسې پیښې دي، داسې یو کیسه ده چې هغه لنډه ده خو دوی ورپسې اوږده کړې ده. مثلا داسې ځینې کیسې د دوی په دغه کې شته دی، خو عموما دوی له ډېره اختصاره کار اخیستی دی. په دغو کیسو کې د درویش صاحب فکر هم د دغو پیښو سره مل ځینو ځایونو کې راغلی دی. نو زه ګمان کوم چې 100 مصرې خامخا حدود ټاکل ډیر شاید په ګټه نه وي. تاسو دا وایي؟ زما دا فکر دی چې دا ځکه چې موضوع کې دي چې ځینې درویش صاحب ګورې دومره دغه کړی دی، بغاوت یې کړی دی چې مسره بیتونه نشته دی، هره مصره خپلواکه ده یوازې څپو له مخې سره. او دا هم کېدی چې درویش صاحب دا هم یو شوق وي چې په 12 څپو دي ټول نظمونه برابر وي، ټول د ټولو نظمونو مصرې دي برابر وي. دا هم دغه شانتي یوه پیښه. البته د 12 څپیزې جملې په حصه کې د زما یو نظر دی، پښتو پخواني غزلونه که ولولو یا اکثره شعرونه کې ولولو که نه، اکثره په همدې 11-12 څپو کې دي. له دې نه موږ دا نتیجه اخیستی سو چې د پښتو جملې، د پښتو موزونې جملې یو طبیعي اوږدوالی همدا دی. که چېرته دا د پښتو موزونې جملې طبیعي اوږدوالی نه وی، نو شاعرانو به په همدغو څپو کې دومره ډېره شاعري نه کوله. خوشحال بابا، رحمان بابا تر اوسه پورې. البته تاسو د دغو داستانونو منابعو ته اشاره وکړه. تا ویل چې دا ځینې قصې دې در اخیستې دي، ځینې خو داسې دي چې د صرف بلکې اکثره هغه داستان یو قسم دی، د هغې نه الهام اخیستی دی، بیا خپلې خبرې هم ورسره یو ځای کړي دي. یعنی داستانونه په حقیقت کې درسته ده چې له ده نه بهر، له شاعره بهر یو ځای و منبع لري، خو هغې دې ته وفادار نه دي. د خپله درویش دراني تخیل او د درویش دراني هغه خپله نتیجه چې له داستان اخلي هغه پکې ډېره زیاته ده. یعنی دغه اثار په حقیقت کې موږ نسو ویلی چې ترجمې ته ورته دي، بلکې کاملا نوی تخلیق دی. تاسو څه تبصره کوئ؟ یو خو دا د څپو بخښنه غواړم، ځینې د درویش صاحب په غزلونو کې ماته حتی 14 څپې لیدلي دي. هلته زه فکر کوم ډېر ښه راغلي. ځینې شاعران د لنډو څپو شاعران وي، ځینې د اوږدو. خو درویش صاحب چې په دې ناورین پسې ناورین کې عموما ځینې پیښو نوي اړخه څېړلي دي. مثلا دې کې یو داستان دی د لالونه او سکروټې. په لالونه او سکروټې کې دوی د هماغه د یو وزیر دی باچا ته کیسه کوي او چې ورته وایي چې مثلا که یو اصلا چې موسی علیه السلام لالونو ته سکروټو ته لاس کړی و، هغې ته اشاره ده. باچا ته وایي که یو څوک سکروټو ته لاس کی لکه د موسی علیه السلام حق در نه وغواړي او جنگ ته در سره اراده وي، نو هغه مه پرېږده. او که یو سړی لالونو له ګوتې وروړي، نو په دې صورت کې ته پوه شه چې هغه د پیسو سړی دی، هغه له ورکه، هغه له پیسې ورکه. مطلب دا درویش صاحب بیخي یوه نوې نتیجه اخیستې له دې دغه نه چې موسی علیه السلام مطلب حق غوښته، نو ځکه یې سکروټو ته لاس که لالونو ته لاس کړی وی، کېدای شي بیا د فرعون په ضد نه وی راپاڅېدلی که نه. دا بیخي یوه نوې نتیجه ده. زیاتره داسې داستانونه دي چې د پکې بیخي نوي اړخونه پیدا کړي دي، او دا هغو نوي اړخونو له مخې دغه داستانونه زه فکر کوم چې د کله له خپل تخیل سره رنګ کړي دي او دغه نوي معناګانې او نوي اړخونه پکې راایستي دي، نو هغې نه وروسته منظوم کړي دي. سره دې چې دا په خپله هم وایي، هلته وروسته بیا ځینې د غم راوړي دي چې کومه کیسې له کوم ځای راخیستي دي هغه سره دې ښودلی دی. د چنګیز کیسې راخیستي دي، د ګوډ تیمور کیسې راخیستي دي، د نادر افشار کیسې راخیستي دي، دغه شانتې بېلابېلې کیسې راخیستي دي. ځینې زیاتره خو په دغو باندې ولاړ دي. ځینې کیسې بیا داسې هم دي چې اصلا دا وایي چې ما سره داسې یو فکر و او دغه فکر مې په دغه شانتې کیسه باندې اړولی دی. ځینې خو بیخي داسې دي. یا یو ځای وبخښئ، یو ځای صرف د شیکسپیر یو مصره ما یادېږي چې د ده منبع وه. شیکسپیر یو څه ویلي دي، یو تشبیه ده د ژوند په حصه کې، د له هغې تشبیه الهام اخیستی دی او د ژوند په حصه کې یو داستان لیکلی دی. همدغه شانتې د نورې داسې کیسې شته چې د بېلابېلو لیکوالو چې یو خبره کړې ده، یو وینا یې کړې ده، له هغې وینا نه دوی یو الهام اخیستی دی، په هغې اساس باندې یو کیسه جوړه کړې ده. ښاغلی ښکلی، که د دې داستانونو محتوا ته راسو، ما چې یو وخت دا داستانونه لوستل، ځینې مشترک شیان مې پکې لیدل، که څه هم دېرش داستانه دي، که څه هم له مختلفو کلچرونو سره متعلق داستانونه دي، له بیلو زمانو سره متعلق دي، د الهام منابع هم ډېرې متفاوتې دي، خو له دې سره
ځینې مشترک شیانو پکې. یو خو ټوله بوږنونکي وو، یو لکه بوږنونکی تصویر یعنی لکه یو سړی چې یو وحشت ویني دغسې یو حالت پکې. قتل پکې بیخي ډېر و. ځینې مشترک شیانو پکې ویره، قتل، یو قسم ځنګلي ژوند، لکه په ځنګل کې چې صرف هغه څوک چې زور لري، د موټو زور لري، هغه بس حق دی. د دوی په دې داستانونو کې هم دغسې یو حالت و. د انسانانو ټولنې ته یو قسم بدبیني و پکې، یعنی انسان په هر حال ستمګر دی. دغسې یو تصویر پکې ډېر زیات و. نه پېژنم تاسو زما په خبرو څه تفسیر کول غواړئ یا څه اضافه کوئ کې؟ او تقریبا په همدې اساس باندې درویش صاحب ورته تقریبا وایي چې دا یو منظومه ده، یعنی د بیلابیلو فرعي نظمونو نه جوړه. ګوره د دې اصلي دغه ویره ده، مثلا جنگونه دي، خرافات دي چې نقد پکړې دي بیلابیل، چې مثلا په خوا وختونو کې داسې وو د پښتنو ځینې کیسې، ځینې خرافات هم راخیستې دي، نقد کړي دي چې هوسۍ قبلې ساتلې وو، هغه چې جنگ لاړ ک قبلې به مړ شو، نو بیا به دوی داسې ګمان کاوه چې قبلې مړ شو نو هغه سړی به خامخا مري په جګړه کې. دغه ځله سړی روغ راغلی دی، ښځې قبلې مړ کړی دی. په دغه کیسه کې چې دا زه یادومه، سړی روغ راغلی دی، نو ده په خپله دغه عقیده باندې شک کړی دی چې زه خو روغ رالم، او دوی خو ما ته ویلو قبلې مړ شوی، قبلې وژل شوی دی. هغې نه وروسته بیا دا په ښځې بدګمانه شوی دی، په هماغه صورت کې بیا پوه شوی دی چې ښځې بل چا سره تار لره، نو ښځې هم وژلې ده، او هغې نه وروسته بیا دا په خپله هم وژل شوی دی. بیا په اخره کې چې کله دغه شوی نو بیا ورته معلومه شوې ده چې نه په عقیدو باندې شک نه دی پکار. درویش صاحب درته یو کیسه داسې نه کوي چې مثلا دا کار مه کوه، هغې درته د کیسې په شکل کوي او دغو خرافاتو باندې په دې باندې یو نقد کوي د یو تمدن دپاره چې دا وحشت هم درته ښیي، دغه ویر هم درته ښیي. دا هر څه زه فکر کوم شته پکې، او په عمومي کچه باندې په دغه ټولو کیسو کې دغه شانتي یو تړاو ارتباط شته د یوې کیسې له بلې کیسې سره. ښاغلی ښکلی، د دغو نقلونو د موضوع او محتوا په حصه کې خو تاسو دا وویل چې یو قسم وحشت پکې بنیادي محور دی، یعنی که مینه ده، هغه مینه هم یو قسم له قتل نه بېله مینه نه ده. دغسې یو حالت دی پکې، خرافات دي پکې، داسې قصې دي، وحشت دی، بوږنونکي حالتونه دي. دا خو چې ولې داسې دي، یو ظاهري توجیه خو داسې کېدی سي چې درویش درانی د هغه اثر شاعر دی چې د ده په ټولنو کې مرګونه ډېر ارزانه سوي دي، مرګونه ډېر عام سوي دي. ډېرو خلکو ته داسې فکر ور پیدا سوی دی چې که د خپل یوه مقصد لپاره یو څوک مړ کړي نو پروا نه کوي، چندان مهمه خبره نه ده. ظاهرا خو سړی ویلی سي چې دغه نقلونه ځکه بوږنونکې محتوا لري چې شاعر په بوږنونکې زمانه کې اوسي. زه فکر کوم د دې لپاره چې یو اثر په عالی هنري اثر بدل سي، د دې لپاره چې یو هنري اثر په تا باندې ډېر عمیق اغیز وغورځوي، تاثیر وشیندي، نو نورو شیانو ته هم ضرورت دی. په هغو کې دا دی چې دغه د ده داستانونه د انسان له ټول تیر ژوند سره ډېر عمیق ارتباط لري. زموږ په لاشعور کې اوس هم د تیرو انسانانو هغه مرګونه، قتلونه، وحشتونه ژوندي دي. انسان ډېر وروسته متمدن سوی دی، او حتی د تمدن په زمانه کې هم انسان ډېر وحشت کړی دی. ګمان کوم نن د جون 22 ده چې زه ورته دا بحث کوو. دا هغه ورځ ده چې 70 کاله پخوا هټلر امر وکړو چې په شوروي باندې د یرغل وسي، او په هغه کې 24 میلیونه روسان شورویان ووژل شول، او څومره په لکونو جرمني عسکر ووژل شول او تباهي راغله. نو د اوسني تمدن کې هم وحشت ډېر زیات دی، خو د انسان پخوانی ژوند له وحشت او له قتل سره او له درنده خویي سره بیخي تړلی دی. زه فکر کوم هغه د انسان ټوله تاریخي ویره چې د انسان په لاشعور کې راټوله ده، هغه د درویش صاحب، د درویش درانی په دې کتاب کې سړی محسوسولی سي. زه فکر کوم هغه ډېر عمیق اثر چې لري، وجه بیا هغه یي. ته په دې باندې څه ویل غواړې زما په دې خبرو؟ درویش صاحب هم دغه شانتي یو سړی دی لکه تاسو چې ویلې چې په داسې وخت کې اوسېدلی دی او داسې وخت کې اوسېږي چې له ناورینونو، له ګډوډیو، له دغه نه ډک دی ژوند او زمانه. نو د درویش صاحب دغه چې دی، دغه اثر د څومره نظمونه چې دي په دغه ګډوډیو باندې سرخي، او ویره هغه په خپله هم په دې مقدمه کې د ویرې یادونه کړې ده که نه. او درویش صاحب د دغه جهالات او د دغه جګړو او د دغه ویرې په ضد باندې په دغه داستانونو کې خبرې کړې دي. مثلا ړندو گزار
د یو داستان دی چې یو سړی د په خرافاتو باندې د په ګډوډیو باندې چې یو سړی باچا مړ شي بیا خلک فکر کوي چې څوک اوس باچا کو نو دغه ورته وایي نو جمعین چې هر څوک سر وختي راغې دی خار ته نو هغه باچا کوي هغه باچا کې به چې هغه باچا شي بیا بلا راشي په خار باندې په هغه صورت کې بیا دغه فکر کوي چې وسو کو نو جمعین ورته وایي چې کار څوک سړی اول راغې هغه ووجه په دغه صورت کې بیا هغه بل سړی چې راشي هغه دغه د پاره ووجني نو دغه وحشت دغه وحشتونه دغه جنگونه دغه ویری دغه خرافات او دغه زیګندوي چې درویش زه فکر کوم چې کامیاب سره په ضد باندې لیکل شاغله شکله یو مشهور نظر دی په شلمه پیړۍ کې د ادبیاتو په باره کې چې ادبیات اصلا د اساطیرو پیداوار دي. انسانانو یو وخت عقیده لرلې او دا عقیده بیا سمې وي ناسمې وي خو ورسره وي او کلک باور یې درلود. بیا ژوند بدلیږي، عقیده هم بدلیږي، خو هغه عقیده چې انسانانو په زرګونو کلونو ورسره ژوند کړی دی هغه د انسان له لاشعور نه دي، د انسان په ذهن باندې او د انسان د ذهن په جوړښت باندې او د انسان د فکر په جوړښت باندې اثر غورځوي او ادبیات د همدې شي پیداوار دي. دا یو مشهور نظر دی. دغه د درویش درانی صاحب په دغو داستانونو کې ماته اساطیری موضوعات، اساطیری قالبونه، اساطیری پیښې هم ډېرې زیاتې تر سترګو سوې. مثلا یو ټولنه مخ په تباهي روانه ده، د دې لپاره چې په ټولنه کې برکت پیدا سي، په ټولنه کې د تباهي مخه ونیول سي، نو پاچا باید ووژل سي، د قام مشر باید ووژل سي، قرباني باید ورکړي. دا یو اساطیری محتوا ده. په زرګونو کلونو په مختلفو عقایدو کې او په مختلفو کیسو او افسانو کې په مختلفو طریقو دا موضوع بیا راغلی ده. یا مثلا پخوانی انسان لمار او شاماره، البته شامار وو هم نه، خو یوه عجیبه ویره یې لرله او د ده په ذهن باندې مسلط وو. په دغه کتاب کې هم که تاسو فکر کړئ د مار او د شامار ذکرونه سته. تاسو له دې نظره څه تبصره ورباندې کوئ؟ آیا ویلی سو چې د ادبیاتو د اساطیري تعبیر او تفسیر لپاره د پښتو ادب یو ډیر مناسب کتاب، یو ډیر ښه مثال امدا په ناورین پسې ناورین دی؟ او ناورین پسې ناورین دغه اساطیری فکر ډیر زیات لري کنه. اصلا مام چې ورېدلی دی د اساطیرو ته او حماسي ادبیاتو ته اصیل ادبیات ویل کیږي او عموما اساطیر چې وو دغه شانتي خرافاتي عقیده وي او دا د درویش سي په دې اثر کې ډیر زیات دي. زیاتره په ناورین پسې ناورین د درویش سي زیاتره د نظمونو پلاټونه کیسې چې دي په همدغه شانتي خرافاتي عقیدو باندې ولاړ دي او دغه زمونږ له اوسنی ژوند سره ډیر زیات تړاو لري. د اساطیرو پوهان یا هغه خلک چې ادبیات د اساطیرو پیداوار بولي، یوغوی دا خبره کوي چې په اساطیرو کې پټ پیغامونه پراته دي. ظاهر به د خرافاتو خو د انسان ډېرې عمیقې تجربې، هغه تجربې چې انسانانو په زرګونو کلونو کړي دي او ډېرې ژورې تجربې دي، د هغو لپاره یو قسم فورمونه پیدا شوي دي، یو قسم قالبونه پیدا شوي دي، یو قسم سمبولیکي بڼې پیدا شوي دي، د داستان په شکل، د یوه حکایت په شکل، د یوې افسانې په شکل باندې. نو تاسو چې دا خبره کوي چې زموږ لپاره هم ډیر څه لري کنه، دا علت یې دا دی چې د اساطیرو پوهان وایي چې دغه اساطیر چې دي د انسان لپاره ډېرې بنیادي خبرې لري. هغه ځکه موږ د پیغام لري چې موږ په جګړو کې همدغه شانتي اشخاص ولیدل، همدغه شانتي خلک هم ولیدل. درویش درانی موږ ته دا وایي چې اصلا انسان باید دغه شانتي ارزښتونو قرباني نشي. انسان تر ارزښتونو ډیر لوړ دی. که بس دا څومره وژنې چې دي، دا څومره چې دغه چې دي، زه فکر کوم په ناورین پسې ناورین لوی پیغام دا دی چې تر ګردو ارزښتونو انسان مهم دی، چې انسان ژوندی وي.